ملاله میوندی د پښتون ننګ او حماسې یو ستر سمبول، لیک او لټون ایازي سبزی. که د پښتنو د حماسې او ننګ تاریخ یو اړخ ته له ننګیالو زلمو او شملورو سړو نه ډک دی، نو بل خوا پښتنې پیغلې او میرمنې هم په دغه ځغل کې د زلمو او سړو نه وروسته نه دي پاتې. په پښتنه خاوره چې کله هم یرغلګر راغلي دي، د پښتنو سړو او ځوانانو ترڅنګ پښتنو تور سرو او پیغلو هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره خپل سرونه په تلي کې ایښي دي او د نارینه‌و سرتیرو سره څنګ په څنګ یې په جنګي چارو کې برخه اخیستې ده. د پښتون وطن په تاریخ کې دغسې زړورو پیغلو نومونه بلا ډیر دي چې پکې د میوند ملاله تر ټولو ځلانده نوم دی. هغه د پښتون ننګ او غیرت یوه بله ډیوه او د دې خاورې د تاریخ پړقیدونکې سپوږمۍ ده. ملاله د میوند د کشک نخود نومې ځای دی. یوه شپانه هغه محمد لور وه، په خټه خوږیاڼۍ وه او د کورنۍ خلک اوس هم د میوند په خیګ کاریز کې شته. هغه یوه ښکلې په ونه دنګ او زړوره پښتنه پیغله وه. د کله نه چې پیرنګیان هندوستان ته راغلل او د برصغیر په اکثریتي سیمو او هیوادونو یې د څه لږ ډېر مزاحمت نه پس خپل واک قایم کړو، نو په آخره کې پښتون وطن ته مخه وکړه. غوښتل چې دا خلک او خاوره هم د خپل واک لاندې راولي، خو د برصغیر په نسبت هغوی ته د دې خاورې نیول او دلته د برطانوي سامراج یونین جګ بیرغ ودرول ډېر ګران پرېوتل او په پښتنه خاوره د ډیر شدید مزاحمت سره مخ شول. د تاریخي شواهدو تر مخه د ټول بر صغیر په نیولو کې پیرنګي د سلو نه هم لږ 80 مړي ورکړي وو، خو د پښتنو سره یې په یوه جګړه کې څه کم 14,000 مړي ورکړل. په 19مه پیړۍ کې د پیرنګي او روسیه ترمنځ په عملي توګه تاوتریخوالی پیل شو. روسیه او د هغې اتحادیان د اشتراکیت منونکي وو او مغربي ملکونه د سرمایه دارانه نظام په زور چلیدل چې سرخیل پیرنګي وو. د اشتراکیت نظریه د سرمایه دارانه نظام لپاره مرګ دی او پیرنګي ته دا معلومه وه چې کچېرې دغه نظام په ټوله نړۍ کې حاوی شي نو د دوی تباهي هیڅوک نشي ځنډولی. همدا لامل چې پیرنګي د دغه خطر د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې. د برطانیې او روسیې ترمنځ د سفارتي تاوتریخوالي او په اسیا کې د خپل نفوذ د زیاتولو دغه هڅې او ملنډې ترړې په تاریخ د خپل نفوذ د زیاتولو دغه هڅې او منډې ترړې په تاریخ کې د ګریت گیم یعنی سترې لوبې په نوم یادېږي چې لوی مرکزي د پښتنو خاوره وه، ځکه چې هندوستان د پیرنګي د واک لاندې و او چون کې د هند او روسیې ترمنځ د پښتنو خاوره پرته ده، نو د پیرنګي سره د دې خاورې نه بله غوره لاره نه وه چې د روسیې پولو ته پرې ځان ورسوي او په سیمه کې د هغوی د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او اثر مخه ډب کړي، ځکه هغوی د روسیې څخه له مخه د پښتنو په خاوره د قبضې کولو دسیسې پیل کړي. دلته یې پټ او ښکاره خپل نفوذ زیات کړو او د واکمنې طبقې ترمنځ اختلافاتو ته ښه ډېره لمن ووهله، څه د پیرنګي لمسون او څه د پښتنو خپله ناپوهي، ناړامي او د واکمنۍ هوس او د تخت او تاج لوږه وه چې د پیرنګیانو کار یې آسان کړو. کله چې د امیر دوست محمد خان بارکزي او شاه شجاع دراني ترمنځ د واکمنۍ په سر تاوتریخوالی ډېر زیات شو، نو پیرنګي په دغه پلمه په ډاګه دلته خپل مداخلت پیل کړو. امیر دوست محمد خان بارکزي د روس سره په تماس کې او شاه شجاع د پیرنګیانو پلوی وو، بلکې په برطانوي هند کې پناه اخیستې وه او د ایسټ انډیا کمپنۍ نه به یې وظیفه هم ترلاسه کوله. شاه شجاع په 1840 کې د پنجاب د واکمن رنجیت سنګ سره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به یې شاه شجاع په کابل برید کوي او سیکهان به د کابل د تخت په ګټلو کې د ده مرسته کوي. په همدغه کال شاه شجاع په کندهار برید وکړو، خو شکست یې وخوړلو او په تیښته بریالی شو او یو ځل بیا یې د پیرنګیانو تر لمنې لاندې په هند کې پناه واخیستله. پېښور د معاهدې تر مخه رنجیت سنګ ونیولو او د پېښور والي او د امیر دوست محمد خان ورور سردار سلطان محمد خان باجوړ ته وتښتېدلو. امیر دوست محمد خان چې د شاه شجاع د ماتولو او د هغه د شړلو نه وزګار شو او کابل ته ورګرځېدلو، نو په 1845 میلادي کال کې د پېښور د بیا نیولو او د سیکهانو د ټکولو په اراده پېښور ته روان شو. په لاره کې ورسره ګڼ شمېر پښتانه هم بدرګه شول. د سوات اخون میا عبدالغفور او د هغه شاوخوا 1000 تنه مریدان هم د هغه سره ملګري شول او په دغه سیمه کې هم د امیر دوست محمد خان د نوم خطبه پیل شوه. هغه په پرله پسې توګه سیکهان وټکول او ډېر زیان یې ورته واړولو، خو له بده مرغه په 1837 میلادي کال کې یو ځل بیا شاه شجاع رنجیت سنګ له د همکارۍ لاس ورکړو او د افغانانو په ټولو هڅو یې خاورې واړولې او امیر دوست محمد خان هند ته وتښتېدلو.
له بلې خوا امیر دوست محمد خان د خپلې واکمنۍ په مهال د روسیې سره هم نږدې اړیکې لرلې. کله چې پیښور سیکانو ونیولو نو امیر د برطانوي هند د پیرنګي واکمنونو په دغه لړ کې کومک وغوښتلو، خو هغوی پرې ځان ناجاړه کو ځکه پیرنګي هم په دغه کار نه یوازې خوشحاله و بلکې د امیر دوست محمد خان د مخالف شاه شجاع مرسته یې هم کوله. همدا لامل و چې امیر دوست محمد خان د زار روس نه د سیکانو خلاف مرسته وغوښتله. دغه کار پیرنګیان ډیر په قهر کړل. هغه امیر دوست محمد خان ویرولو چې دغه کار به د روسانو پښه دې خوا ته راخلاصه کړي چې پایلې به یې ښې نه وي. روسیې خپل سفیر ویتکوویچ په ډسمبر 1846 میلادي کال کې کابل ته راولېږلو چې د 1830 میلادي کال د جون د میاشتې پورې همدلته دیره و. د ځان سره راوړی د زار روس لیک امیر دوست محمد خان ته ورکړو چې پکې هغه ته د سیکانو پر ضد د مرستې ډاډګیرنه ورکړل شوې وه. امیر دوست محمد خان ډیر بې تجربې، ناپوهه او له سیاست څخه ناخبره سړی و. په دغه وخت کې په کابل کې سر الکساندر برنس د پیرنګیانو نماینده و. امیر به د ویتکوویچ سره د خبرو اترو لپاره د سر الکساندر برنس سره مشوره کوله او تر دې چې د روس هغه لیک یې هم هغه ته وښودلو. پیرنګیان د امیر دوست محمد خان او روسیې په اړیکو ډیر خواشیني وو. د هند پیرنګي گورنر جنرال لارډ اکلینډ لندن ته وویل چې باید امیر دوست محمد خان زر تر زره ګوښه کړی شي. ګنې لرې نه ده چې د هغه له لاسه روسان د برطانوي هند تر پولې راورسي. د دغه کار لپاره لندن لارډ اکلینډ ته ځانګړي اختیارات ورکړل. هغه لارډ میکناټن په 19 مئی 1838 میلادي کې رنجیت سنګ ته ولېږه او ورته ویل چې یو وخت او شاه شجاع سره تړون کړی و، که هغه تړون تازه کړی او موږ در سره هم ملګرتیا وکړو نو آیا دا خبره به د ټولو په ګټه تمام نه شي؟ وای رنجیت سنګ میکناټن ته په خندا وویل چې په دغه تړون کې به ستاسو ملاتړ زموږ لپاره داسې شي لکه په شیدو کې چې قن ورزیات شي. په 25 جولای 1838 کې د شاه شجاع لارډ اکلینډ او رنجیت سنګ ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوه چې د 1838 د درې ګونې یا درې اړخیزې لوزنامې 1838 یا تریپارټیټ تریټي په نوم یادیږي. په دغه لوزنامه کې شاه شجاع ته د کابل د تخت د سپارلو لوز وشو. په بدل کې هغه له خیبر او بولان درې څخه پورته ګرده پښتنې سیمې سیکانو له ورکړې. د دې ترڅنګ یې 2 لک روپۍ د کال قلنګ او 15,000 لښکر هم په ځان د باج په توګه ومنل. دا یې هم ومنله چې د پیرنګي او سیک څخه پرته به د بل هیڅ چا سره هم اړیکې نه جوړوي. د دغه تړون نه شاوخوا 3 میاشتې پس یعنې په 10 اکتوبر 1838 زیږدیز کال پیرنګیانو د شملي اعلامیه خپره کړه چې پکې امیر دوست محمد خان په سختو ټکو غندلی و. هغه د پیرنګي ستر دشمن او د هغې لپاره لوی خطر او شاه شجاع د افغانستان د ولس او پیرنګیانو دواړو لپاره خیرخوا او مهم شخص ښودلی و. د شملي د اعلامیې نه 2 میاشتې پس د 1838 میلادي کال په ډسمبر کې میکناټر سر الکساندر برنس او شاه شجاع دورانې د پیرنګي د 450,150 تنه لښکر سره په کابل د برید کولو لپاره د پنجاب نه د بولان په لار روان شول. د 1839 میلادي کال د مارچ په لومړي سر کې کوټې ته له هغه ځایه کابل ته روان شول او د 1839 میلادي کال د اپریل په 25 نیټه کندهار ته ورسېدل او بیا کابل ته. له کندهار تر کابل پورې ولسونو مزاحمت وکړو خو بریالي نه شول او پیرنګیان کابل ته ورسېدل. امیر دوست محمد خان ماتې وخوړه او بخارا ته شړونکی شو او شاه شجاع د پیرنګي په زور د کابل په تخت کې راست. خو په کال 1842 کې پښتانه راپاڅېدل، شاه شجاع یې ووژل او پیرنګیان یې بد وهل. د هغوی شاوخوا 14,000 یعنې 14,240 کسیز لښکر د الکساندر برنس او پیرنګي سفیر میکناټن سره ټول ووژلی شول. یوازې یو ډاکټر ویلیام برایډن په ټپي حالات کې جلال آباد ته وتښتېده، بلکې ویل کېږي چې پښتنو له قصد هغه ځکه ژوندی پرېښود چې لاړ شي او پیرنګیان د هغې د کینولي ګوډاګي او پیرنګي پوځ له انجام نه خبر کړي. په دغه وخت کې په پیښور سیکان قابض وو. په 1849 میلادي کې پیرنګیانو د سیکانو واکمني له منځه یوړه او په کوزه پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅې پیل کړې. د پیرنګي په زړه د 1842 میلادي د انتقام اور بلېده او د مناسب وخت په لټه کې و. د امیر شیر علي خان تر مرګ وروسته د کابل حالات ډیر خراب وو. انګریزان مخ په وړاندې راتله. په 1887 میلادي کې د دویمې پیرنګي یعنی افغان جنګړې انګلو افغان وار پیل شو. پیرنګي دلته د خپل تیر شکست غچ په ډیره چالاکۍ واخیست او د پښتون وطن وجود یې ټوټې ټوټې کړو. د امیر شیر علي خان زوی امیر محمد یعقوب خان یو بې تجربې سړی و
هغه د پیرنګي په قید کې و. هغه شاوخوا له 8 کالو بند نه پس له بندخانې نه راویسته او ګوډاګی پاچایي کړو. امیر یعقوب خان یوه لویه ناځواني وکړه او د 1809 میلادي کال د مۍ د میاشتې په 26 نیټۍ د کابل او جلال آباد ترمنځ په ګندمک نومې ځای کې د پیرنګیانو سره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې په تاریخ کې د ګندمک د لوزنامې په نوم یادېږي. د دغه معاهدې په نتیجه کې افغانستان د کوزي پښتونخوا د باجوړ وزیرستان نه پرته د ټولو قبایلي سیمو او بلوچستان نه لاس په سر شو او د پیرنګي نماینده په کابل کې کېناست. دا کار افغانانو ته د منلو وړ نه و. هغه وراپاڅېدل او د انګریز نماینده کیوناري د ټولو ملګرو سره د کابل په بالا حصار کې ووژلو او په باقاعده توګه د پیرنګي پر ضد پاڅون پیل کړو. په همدغه اړي ګړي کې د پیرنګیانو په مرسته په شمالي افغانستان کې عبدالرحمن خان سر راپورته کړو، خو په جنوب لویدیځ کې د امیر یعقوب خان ورور سردار محمد ایوب خان د پیرنګي مخې ته لکه غر ودرېد. څوک چې هغه وخت د هرات والی و، هغه د هرات نه د ځان سره د 1100 پیاده او 800 نظامي سپرو سرتیرو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو ننګیالی یو ستر لښکر جوړ کړو چې 33 توپونه او نور جنګي ساز و سامان هم ورسره وو. په لاره کې ورسره ځای په ځای یو شمېر افغانان نور هم ملګري شول او چې له هلمند څخه راتیر شول او په کندهار کې د میوند تاریخي میدان ته ورسېدل، نو دغه ځای پیرنګي لښکر مخه ونیوله. د پیرنګي سره د وخت پیاوړی او پرمختللې وسله او جنگي اسبابو او په مقابل کې پښتانه بیخي تش لاسو. دا د 1880 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه وه. د میوند په دغه تاریخي جګړه کې افغانانو پیرنګي له داسې بدترین شکست ورکړو چې د پیرنګي ښکېلاک جرړې په لندن کې ولړزولې. د پیرنګیانو د زرهاو پوځیانو د هغې د هندي ملاتړ کوونکو نه یوازې 25 تن عسکر په ټپي حالات کې تر سپین بولدک پورې په تیښته بریالي شول او پاتې ټول ووژلی شول او مړي شرمخان او ځنګلي ځناور وخوړل. په دغه ورځ جګړه سم له سهاره پیل شوه او چې کله ټکنه غرمه شوه، شاوخوا 3000 پښتانه ځواکونه د جګړې له ډګره 3 اړخونو ته خواره شول. سردار محمد ایوب خان په خپله له لارې څخه د جګړې جریان څارلو. پیرنګیانو ګمان وکړو چې ګنې افغانان په تیښته شول. همدا و چې په خپل پوره زور یې د جګړې ډګر ته راودانګل. ګڼ شمېر پښتنو سرتیرو ژوند له لاسه ورکړو او شکست خوړلو ته بیخي نږدې شول، تر دې چې بیرغچي هم ټپي شو او را پرېوتلو. د دې سره د افغانانو حوصلې ټیټې شولې او قدمونه یې ولړزېدل. له افغاني سرتیرو سره په دغه جګړه کې افغانۍ پیغلې او میرمنې هم ملګرې وې چې ځینو یې سرتیرو ته خواړه، اوبه او بارود رسول او ځینې له خپلو پلرونو، ورونو او میړونو سره اوږه په اوږه د دشمن مقابلې ته ولاړې وې. ملاله هم د دویو سره وه. هغې هم د کلي د نورو ښځو تر څنګ پښتنو سرتیرو له اوبه ورکولې او د ټپیانو په درملنه کې یې مرسته کوله. هغې له لرې نه ولیدل چې د بیرغچي په راپرېوتلو د پښتنو سرتیرو مورال ډېر ټیټ شو. د جګړې د ډګر د اوبو یوازینی کاریز هم پیرنګیانو نیولی و او نږدې وه چې افغانانو د تندې له کبله ماتې خوړلې وه. ملالۍ چې دغه هر څه ولیدل، د جګړې ډګر ته یې راودانګل، بیرغ یې راپورته کړو او په جګ غږ یې دا لنډۍ یعنې ټپه وکړه چې که په میوند کې شهید نشوې، خدای ګلاله بې ننګۍ له دې ساتمه، او ته په میوند کې ځان شهید کړه، زه به سور شال ستا په زیارت وغوړومه. پښتنو سرتیرو چې د یوې تورسرې دا میړانه ولیدله، نو یو نوی ژوند پکې راغلو. د هغې د ټپي یعنې لنډۍ انګازۍ ځان ته پیغور وګڼلو او د جګړې ډګر ته بیا را وګرځېدل او له 3 اړخه یې په پیرنګي لښکر یو داسې ناتار جوړ کړو چې د هغې نه یې رو ګودر خطا کړل. پښتانه په پیرنګیانو د زمرو غوندې راغوټه شول. لاس په لاس جګړه پیل شو او د سترګو په رپ کې د میوند دغه میدان د پیرنګیانو او د هغې د هندي ګوډاګیانو د مړو نه ډک شو او دغه بایللې جګړه د افغانانو په بریا سر ته ورسېدله. له بدمرغه ملالې یو شمېر نورو پښتنو میرمنو هم په دغه جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. کله چې افغانان د خپلو شهیدانو د ښخولو په تکل کې شول، سردار محمد ایوب خان پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ څوک وه چې په داسې نازک حالات کې میدان ته ورودانګل او په خپلو ملي لنډیو یې افغاني لښکر په ننګ او غورځنګ راوست. سردار محمد ایوب خان پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ څوک وه چې په داسې نازک حالات کې میدان ته ورودانګل او په خپلو ملي لنډیو افغاني لښکر په ننګ او غورځنګ راوست. ځواب ورکړل شو چې دا ملاله د یو چوپان لور او د میوند کشکینه خود اوسیدونکې ده. بل ورته وویل دا ډېره زړوره وه، باید د سرتیرو تر څنګ یې ښخه کړو. محمد ایوب خان وویل ښه وایې، سمه ده، همدلته به یې ښخه کړو. د دې نومیالۍ او ننګیالۍ پښتنې پیغلې قبر په کندهار کې د میوند د نورو شهیدانو د عمومي هدیرې څخه لږ څه لرې جنوب لویدیځ اړخ ته په لږه لوړه او هواره ځمکه کې دی.
او نن هم ډیر خلک زیارت لورځي. ستر او پښتنار وایي ښاد او یاد یې تل. پیرنګي په دغه وخت کې د نړۍ په 4مه برخه واکمنو او د وخت جدیدترینه وسلې او جنگي اسباب ورسره وو. هغه دا ګڼل چې د ختیځ یو لښکر هم هغه له ماتې نشي ورکولی، خو پښتنو د هغه دغه عقیده ماته کړه او په تش لاس یې شکست ورکړو. د میوند په بریا کې د دغې نومیالۍ پیغلې کردار او نقش لکه د لمر په څیر څرګند دی. ولسي روایات او تاریخي آثار دواړه په دې هکله تقریبا په یوه خوله دي او په ډیر لږ شان توپیر او بدلون د میوند په بریا کې د هغې غوڅ او ټاکونکي نقش او کردار تاییدوي.